بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ټول برو او جوړ یاستئ. زه ډاکټر کفایت الله مانی د عمومي داخله ناروغیو ټرینینګ متخصص یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا ځل غواړم چې د پیریکارډیل ایفیوژن او کارډیک ټمپوناډ په هکله تاسو سره معلومات شریک کړم. پیریکارډیل ایفیوژن یا کارډیک ټمپوناډ خپله پیریکارډیل ایفیوژن چې دی دا د پیریکارډ په جوف کې پیریکارډیل سپیس یا پیریکارډیل کویټي کې په غیر نورمال ډول سره په پاتالوژیک ډول سره د مایعاتو تجمع ده. کله چې په پیریکارډ جوف کې په غیر نورمال ډول سره مایع راجمع شي دې ته چې دی پیریکارډیل ایفیوژن ویل کېږي چې دا اکثره د اکیوټ پیریکارډایټس د حملو سره چې دی یو ځای وي. نارمل هم د پیریکارډ په جوف کې ځینې مایع موجوده وي چې د هغې مایع اندازه چې د 15 څخه تر 50 ملي لیترو پورې وي چې دا نارمل په پیریکارډ جوف کې چې دی دغه عمره مایع موجوده وي. کله چې د دې څخه مایع ډیریږي نو بیا موږ ورته پیریکارډیل ایفیوژن وایو. کله چې دغه د مایع مقدار چې دی زیات شي میسیو فلوید اکومولیشن په پیریکارډیل سپیس کې صورت ونیسي او هغه د هیموډاینامیک ګډوډیو یعنی بوتایناتو ته د وینې د جریان د شدید بندش او یا هم وینټریکولر فیلینګ چې دی کم شي نو دې حالت ته چې بیا کارډیک ټمپوناډ چې دی ویل کېږي. په کارډیک ټمپوناډ کې چې دی موږ سره انټرا پیریکارډیل پریشر چې دی دا زیاتیږي چې د دې چې دغه پیریکارډیل پریشر زیاتوالی له وجې چې دی وینس ریټرن او وینټریکولر فیلینګ یا وریدي برګشت او هم د بوتین ډکېدل چې دی ریسټرکټ کېږي او محدودېږي چې په نتیجه کې په ناروغ کې سټروک والیم او ارټیریل پلس پریشر چې کوم دی دا ښکته کېږي او سقوط کوي. سټروک والیم چې کوم دی دا خپله په هغه مقدار وینه چې د یو سیسټول پر مهال د وینټریکل څخه پمپ کېږي دې ته خپله سټروک والیم ویل کېږي چې دا 80% وي او یا هم سټروک والیم چې کوم دی 80 ملي لیتر 80 سی سی وي او پلس پریشر چې کوم دی دا خپله د سیسټولیک او ډیاسټولیک فشار ترمنځ تفاوت ته چې دی ویل کېږي. کله چې دغه سټروک والیم او ارټیریل پریشر چې دی دغه سقوط وکړي نو په ناروغ کې چې دی هارټ ریټ هم چې دی زیاتېږي او همدارنګه وینس پریشر چې دی دا هم زیاتېږي او په ناروغ کې چې دی د شاک او کېدلی شي چې د مړینې سبب چې دی هم وګرځي. د مایع هغه سویه چې د زړه د ټمپوناډ سبب کېږي نظر د مایع د راټولېدلو چټکتیا ته چې دی فرق کوي. یعنی که چیرې مایع په چټک ډول سره چې دی راټوله شي نو 200 ملي لیتره مایع چې دی هم کولی شي چې د ټمپوناډ سبب وګرځي. خو که چیرې مایع په ورو ورو ډول سره چې دی سلولی ډول سره چې دی راجمع شي نو بیا د 2000 ملي لیتر څخه زیاتې مایع ته اړتیا ده تر څو د کارډیک ټمپوناډ چې دی سبب وګرځي. د کارډیک ټمپوناډ اسبابو ته که راشو کازز ته که راشو د دې په اسبابو کې چې دی یو ایډوپیتیک پیریکارډایټس دی همدارنګه نیوپلاستیک ډیزیز یا سرطاني ناروغي توبرکلوز یا ټي بي همدارنګه هیمو پیریکارډیم یا په پیریکارډیل سپیس کې هیمورج واقع کېدل یا هم په پیریکارډ سپیس کې د وینې بهیدل. همدارنګه هغه ناروغان چې انټي کواګولانټ درمل اخلي هغوی کې هم دغه کارډیک ټمپوناډ منځته راځي. هغه ناروغان چې کارډیک سرجري یا د زړه جراحي عملیات ورته شوی وي همدارنګه هغه ناروغان چې چست تروما یې لیدلې وي که هغه بلنډ تروما وي که پنیټریټینګ تروما وي په دوی کې اور کارډیک ټمپوناډ چې دی رامنځته کېږي. همدارنګه اورټیک ډایسیکشن خصوصا دغه ټایپ 1 اورټیک ډایسیکشن چې کوم دی دا کارډیک ټمپوناډ ته چې دی زمینه مساعد دی. همدارنګه یوریمیا هم کارډیک ټمپوناډ چې دی رامنځته کولی شي. پوسټ مایوکارډل انفارکشن یا هم چې ورته ډریسلر سینډروم چې دی ویل کېږي یا پوسټ ایم آی سینډروم چې دی ورته ویل کېږي دا هم د کارډیک ټمپوناډ چې دی سبب ګرځي. په دې کې ډریسلر سینډروم چې کوم دی دا د انفارکشن څخه چې دی د 1 نه تر 12
هفتې وروسته چې دی د انفارکشن څخه چې دی د اختلاط په ډول باندې چې دی رامنځته کېدلی شي. همدارنګه دا خپله یوه اوټوایمیون پیښه ده یا اوټوایمیون حالت دی چې په دې کې چې دی په ناروغانو کې چې دی فیور ورسره موجود وي. همدارنګه په ناروغانو کې چې دی د ټیلسي مقدار چې دی زیات شوی وي، لیوکوسایټوسیس پکې موجود وي. همدارنګه په ناروغانو کې چې دی پیریکارډایټس چې دی موجود وي. همدارنګه په ناروغانو کې چې دی پیلیورل ایفیوژن موجودی او بالاخره پریکارډیل ایفیوژن چې دی هم په ناروغانو کې چې دی موجود وي چې د دې ناروغانو تداوی چې ده هم نان سټیرایډل انټي انفلیمیټوري دي ډرګز دي او همدارنګه کورټیکوسټیرایډ په واسطه چې دی دغه تداوی کېږي ډریسلر سینډروم. او همدارنګه د ایما یو بل کمپلیکیشن دی چې هغه رپچر اف لیفټ وینټریکل مایوکارډیل وال دی. دغه وال چې دی رپچر کې نو دا هم د کارډیک ټمپوناډ دپاره چې دی زمینه مسایل دی. همدارنګه هایپوتایرویډیزم چې کوم دی دا هم کارډیک ټمپوناډ سبب ګرځي. ځینې نور اسباب هم شته، مثلا کنیکټیو ټیشیو ډیسارډر لکه ایسیلی شوه، روماتویډ ارترایټس شو، راډیشن دا چې دی د کارډیک ټمپوناډ سبب ګرځي. همدارنګه ایس ډي کلوژر چې دی دا هم د کارډیک ټمپوناډ سبب ګرځي. ځینې دواګانې شته دی چې دا کارډیک ټمپوناډ چې دی رامنځته کوي، مثلا هایدرولایزین دی، فینیتوین دی، پروکانامایډ دی، ایزونایزیډ دی او مینوکسیډیل. دغه دواګانې چې دی هم کارډیک ټمپوناډ چې دی رامنځته کولی شي. که د ناروغۍ کلینیک ته راشو، په کلینیک کې چې دی موږ مخکې هم وویل چې اکثریت پریکارډیل ایفیوژن چې کوم دی د پریکارډایټس د حادې حملې سره یو ځای وي. نو که چیرې د ایفیوژن سره حاده التهابي حمله یا پریکارډایټس ورسره موجود وي نو په ناروغانو کې به درد موجود وي، درد د سینې درد به وي چې هغه به موږ به انشاءالله پریکارډایټس تر عنوان لاندې ووایو چې هغه بیا خپل اوصاف لري د پریکارډایټس درد. خو که چیرې ورسره یوریمیک که چیرې سبب د ناروغۍ چې دی یوریمیک ایفیوژن وي او یا هم نیوپلاستیک وي نو په دوی کې به چې دی پینلیس وي او دغه ناروغانو کې به چې دی درد نه وي موجود. همدارنګه د ټمپوناډ په صورت کې چې دی ناروغ ټوخی او ډسنیا څخه چې دی هم شکایت کوي. د زړه ټمپوناډ یا کارډیک ټمپوناډ چې کوم دی دا لایف تھریټنینګ سینډروم چې دی دې ته ویل کېږي، ژوند تجدیدونکی حالت دی چې په دې کې ناروغانو ته چې دی ټاکیکارډیا پیدا کېږي، هایپوټینشن چې دی پکې پیدا کېږي، پلس پاراډوکسکس چې دی ناروغانو کې چې دی موجود وي. پلس پاراډوکسکس دا معنا چې په نارمل حالت کې د انسپایریشن پر مهال چې دی د نبض والیوم چې دی کمیږي او همدارنګه بلډ پریشر چې دی هم د 10 ملي متر ستوني سیماب څخه چې دی کمیږي. خو په دې حالت کې چې دی څرنګه چې دا یو پاتالوژیک حالت دی نو په دې کې نور هم کمیږي او حتی کېدلی شي چې دا نبض چې دی بیخي جذب نشي. همدارنګه په ناروغانو کې نیرو پلس پریشر چې دی موجود وي، پلس پریشر چې دی پکې کم شوی وي. موږ مخکې هم ویل چې پلس پریشر د سیسټولیک او ډیاسټولیک فشار تفاوت ته ویل کېږي چې په دې کې ناروغانو کې کم شوی وي چې د هغې نورمال اندازه 40 ده او د دغې 40 نه چې دی په دې ناروغانو کې دغه پلس پریشر چې دی کم شوی وي. همدارنګه ریز جی وي پي ده د ناروغانو جی وي پي چې د جګولر وینز پریشر چې دی زیات شوی وي. همدارنګه موفل هارت ساوند وي، د زړه اوازونه چې دی کم شوي وي او په ناروغانو کې کوشمل ساین چې دی مثبت وي. کوشمل ساین چې کوم دی د انسپایریشن پر مهال د غاړې د رګونو فشار زیاتوالی دی یا برجسته‌توب دی پرومیننټ کېږي دغه رګونه چې په نورمال حالت کې چې دی د انسپایریشن پر مهال چې دی دغه رګونه ښکته کېږي. خو په دې حالت کې چې کله دا ساین مثبت وي نو دغه حالت کې چې دی د انسپایریشن پر مهال دغه رګونه چې دی برجسته معلومیږي او ښکاره کېږي. په زیاتو ایفیوژنونو کې کېدلی شي چې دی پریکارډیل فریکشن رب چې دی هم واوریدل شي. همدارنګه ایډیما او اسایټس چې کوم دی دا په کرونیک پراسه کې یا په مزمن حالت کې چې دی هم پیدا کېدلی شي. په نادرو حالتونو کې د چپ سږي قاعده چې کوم ده دا د ایفیوژن له وجې د فشار لاندې راځي او په جس سره چې د سکیپولا هډوکي د زاویې په لاندې ساحه کې چې دی ډلنس جذب کېږي.
د سکپولا هډوکي د زاویې لاندې ساحې کې چې کله ډلنس جست شي نو دې ته یو ساين ویل کېږي چې هغه د ایوارډ ساين په نوم باندې یادېږي. هغې ته ایوارډ ساين وایي چې دغه په کارډیک ټمپوناډ ناروغانو کې چې دی موجود وي. بله مهمه خبره د بیگ تھریډ ده چې په دې کارډیک ټمپوناډ کې چې دی موجود وي دا کلاسیک ساين دی د کارډیک ټمپوناډ دپاره دا خپله یو عالم چې دی دا اختراع کړی او په دې کې چې دی دې تھریډ کې چې دی درې خبرې شاملې دي. یو چې دی جوګولر وینز ډسټنشن دی په ناروغانو کې دغه موجود وي چې موږ مخکې هم کلینیک کې ویل. بل پکې ډایمنش هارت ساوند یا موفل هارت ساوند د ناروغانو د زړه اوازونه چې دی ډیکریز شوي وي ښکته شوي وي او همدارنګه لو بلډ پریشر یا هایپوټنشن دغه درې حالتونه چې کوم دی دې ته په شریکه باندې چې دی بیگ تھریډ ویل کېږي چې دا په کارډیک ټمپوناډ ناروغانو کې چې دی موجود دي. د ناروغۍ ډیاګنوسټیک اگزام ته که راشو تشخیصیه معایناتو ته یې که راشو چې کوم تشخیصیه معایناتو باندې دغه موږ تشخیصولی شو. لومړی ناروغانو ته ای سی جي ترسره کېږي د پیریکارډیل ایفیوژن او همدارنګه ټمپوناډ ناروغانو په ای سی جي کې به چې دی نن سپیسیفیک د ټي موجي تغییرات موجود وي. همدارنګه په دې ناروغانو کې چې کوم دی د کیوارس ولټیج چې کوم دی دا به ښکته شوی وي ریډیوس شوی وي کوم چې نورمال 5 ملي متره دی له دې څخه به چې دی ښکته شوی وي. همدارنګه په ناروغانو کې کېدلی شي ساینس ټاکیکارډیا موجوده وي او همدارنګه بل چې دی الکتریکل الټرنانس چې دی کېدلی شي په ناروغانو کې ولیدل شي چې دا الکتریکل الټرنانس خپله پاتوګونومیک نښه ده چې په غټ فیوژن کې د زړه د رپېدا له وجې رامنځته کېږي چې دې ته سوینګینګ مومنټ اف د هارت هم ویل کېږي د دې له وجې چې دا رامنځته کېږي. الکتریکل الټرنانس خپله دا معنی چې یو کې وارث به چې دی وړوکی وي او بل کې وارث به چې دی غټ وي دې ته چې دی خپله الکتریکل الټرنانس چې دی ویل کېږي. د ای سی جي څخه وروسته چیسټ ایکس ری ده چې ناروغانو ته چیسټ ایکس ری ترسره کېږي چې په چیسټ ایکس ری کې به چې دی ناروغانو زړه به چې دی غټ شوی وي انلارج به وي واټر بوټل شیپډ او همدارنګه پیر شیپډ هارت چې دی ورته ویل کېږي یا د ناک په شانتې زړه به چې دی په ناروغانو د سینې په عکس کې چې دی ښکاره کېږي. بله معاینه چې ده هغه د پیریکارډیل ایفیوژن لپاره هغه ایکوکارډیوګرافي ترسره کېږي. ایکوکارډیوګرافي چې کومه ده دا د پیریکارډیل ایفیوژن او د زړه د ټمپوناډ د تشخیص لپاره ښه او اساسه معاینه ده چې دا ترسره کېږي. په دې باندې تشخیص هم معلومیږي او د همدارنګه موږ سره د ایفیوژن اندازه چې په څومره اندازې باندې ایفیوژن موجود دی چې په دې کې ښکاري. دلته تاسو دغه ویډیوي کلیپ د ایکو ګورئ چې یو ناروغ ته ترسره شوی دی او په دې کې ایفیوژن موجود دی. دغه ایفیوژن دی دا زړه دی چې په دې اندازه باندې دغه تکلس کوي دې ته چې دی یو اصطلاح استعمالیږي چې هغه ډانسینګ هارت هم ورته ویل کېږي. بل چې دی ناروغانو ته کارډیک سی ټي او ایم آر آی چې دی هم ترسره کېږي چې دا د وینه لرونکي پیریکارډیل ایفیوژن لپاره چې دی د تشخیص لپاره چې دی ښې معاینې دي. بل چې دی هغه پیریکارډیو سنټیسس دی چې دا هم ترسره کېږي چې په دې کې د پیریکارډ له جوف څخه د ایکو ګایډډ له لارې چې دی مایع ویستل کېږي. همدارنګه بیا هغه مایع چې دی انالایسس ته لیږل کېږي او د هغې انالایسس ترسره کېږي. دا په هغه حالتونو کې ترسره کېږي کله چې ټي بي ته مشکوک وي او همدارنګه ملیګننسي او امپایما ته چې دی مشکوک وي نو بیا موږ دغه فلویډ انالایسس چې دی ترسره کولی شو. همدارنګه پیریکارډ بایوپسي چې دی هم موږ ناروغانو ته ترسره کوو کله چې ټي بي ته مشکوک یو نو بیا په هغې حالت کې چې دی بیا موږ دغه پیریکارډ بایوپسي چې دی هم ترسره کوو. یا هم د مایع تشخیص چې دی په نورو معاینو سره ونه شي نو بیا موږ پیریکارډ بایوپسي چې دی هم ناروغانو ته ترسره کولی شو. اساسي خبره د پیریکارډیل ایفیوژن او د ټمپوناډ چې د هغه ټریټمنټ دی یا درملنه ده. درملنه کې لومړی خبره دا مهمه ده چې د هر څه د مخه باید د ایفیوژن سببي عامل پیدا او تداوي کړل شي. اکثریت پیریکارډیل ایفیوژن چې دی خپله پرته له درملنې څخه رشف کېږي او روغوالی چې دی مومي. په دې ناروغانو کې چې دی وازو ډایلیټر او ډایوریټکس څخه چې دی باید جلوګیري وشي او هغه چې دی استعمال نشي ځکه هغه د شاک سبب ګرځي د کولپ سبب ګرځي نو بناً په ناروغانو کې چې دی باید استعمال نشي.
که چیرې ایفیوژن په چټکۍ سره تجمع وکړي نو دا کېدلی شي چې د ټمپوناډ سبب ګرځي چې په دې وخت کې بیا پرته له ځنډه چې دی ارجنټ پیریکارډیو سنټیسس چې دی باید ترسره شي د پیریکارډ د ذوب څخه چې دی مایع وویستل شي ځکه چې په دې وخت کې د پیریکارډ د داخلي فشار یا انټرا پیریکارډیل پریشر کمول چې کوم دی دا هم ژوند ژغورونکي دي کوچنی کاتیتر چې کوم دی دا په پیریکارډیل کویټي یا پیریکارډیل جوف کې چې دی داخلیږي تر څو که چیرې دوهم ځلې مایع راټوله شي نو د دغه کاتیتر له لارې چې دی اسپایریټ شي او د دې کاتیتر له لارې چې دی وویستل شي د پیریکارډ جوف څخه د مایع ویستل چې کوم دی دا موږ د ډیاګنوسټیک او تیراپوټیک اهدافو لپاره چې دی وباسو د ایکو تر ګایډ لاندې ناروغانو ته چې دی د یو نیډل چې دی یو ستنه چې د زایفویډ ساحه کې چې د ایکو د ګایډ لاندې چې دی د ایکو کارډیوګرافي تر کنټرول لاندې چې دی دغه ستنه چې دی د پیریکارډ جوف ته چې دی دننه کیږي کله چې د پیریکارډ جوف ته دننه شي نو د دې څخه چې دی بیا مایع چې دی ویستل کیږي هغه ایفیوژنونه چې متکرره واقع کیږي او ریکرنټ ډول سره چې دی دغه ایفیوژنونه واقع کیږي د هغې د مخنیوي لپاره چې دی بیا د نیډل پیریکارډیو سنتیسس په نسبت باندې چې دی پیریکارډیل وینډو چې دی یوه مؤثره تمامیږي چې ناروغانو ته چې دی پیریکارډیل وینډو چې ترسره شي او پیریکارډیل وینډو ورته جوړه شي په ملیګننټ ایفیوژنونو کې چې کوم دی ریکرنټ اسپایریشنو ته اړتیا ده کله چې ملیګننټ ایفیوژن وي نو هغه چې دی بار بار تخلیو ته چې دی اړتیا لري او بار بار د هغې تخلیه ترسره کیږي د بیا راګرځېدونکي ایفیوژنونو چې سبب یې نیوپلاستیک او یوریمیک وي نو د هغې دپاره چې دی بیا ناروغانو ته چې دی پیریکارډیکټومي چې دی ترسره کیږي د پیریکارډ مایع چې کوم دی دا اکثریت چې دی اکزوډیټ وي خو په توبرکلوز کې او نیوپلازم کې چې دا کیدلی شي چې بلډ ایفیوژن وي او همدارنګه په هارټ فیلر کې چې دی بیا ټرانسوډیټ وي دا که چیرته تداوی نشي نو خپل اختلاطات هم لري چې په هغې اختلاطاتو کې چې دی یو کارډیوجینیک شاک شامل دی همدارنګه هارټ فیلر هم ورکولی شي پلمونري ډیما هم ورکولی شي او بالاخره د مړینې چې دی سبب هم ګرځي پور پروګنوسټیک ساین چې دی په هغه حالت کې دا ډیر خراب انظار لري کله چې د ایفیوژن ناروغ سره چې دی پلمونري هایپرټنشن موجود وي نو په دې حالت کې چې دی بیا په دې ناروغانو کې چې دی بیا دا ډیر خراب انظار لري نو دا یو څه لنډ معلومات د پیریکارډیل ایفیوژن او کارډیک ټمپوناډ په هکله چې له تاسو سره مو شریک کړل د توجه څخه مو نړۍ مننه